هغه کوم پیغمبر و چې ډیر ښکلی غږ یې درلود؟ سم ځواب داود علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې نمرود په اور کې غورځولی و؟ سم ځواب ابراهیم علیه السلام. کوم پیغمبر الله تعالی بې له مور او پلار پیدا کړی و؟ سم ځواب آدم علیه السلام. هغه لومړنۍ ونه کوم یوه ده چې د نوح علیه السلام له طوفان څخه وروسته راشنا شو؟ سم ځواب زیتون ونه. قرآن کریم په څو کالو کې نازل شوی ده؟ سم ځواب 23 کاله. رسول الله علیه السلام د نبوت له پیله څو کاله په مکه مکرمه کې تیر کړل؟ سم ځواب 14 کاله. قرآن کریم په کومه میاشت کې نازل شوی ده؟ سم ځواب په کمنټ کې ولیکئ. د اسلامي جالبو پوښتنو او دعاګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.